دهشتګردو د دهشتګردو سرپرستان موږ په خپله خاوره دهشتګردي د ریاست په سرپرستۍ کې د دې دپاره کېږي چې زموږ دا خلک دا مطالبه نه کوي چې ماله زما حقوق راکړه، ګراني مه راوله، ارزاني راوله، بېروزګاري ختم کا، روزګار راکړه. د دې دپاره دهشتګردي کوي چې خلک په دې اخته کړي. تاسو ته پته ده چې دا د څو ورځو نه ګراني کم ځای ته ورسېده، د ګرانۍ انتها ده. دوکانداران دا وس نشته چې خپلو دوکانونو ته سودا راوړي. موږ غوندې کې خلک دا وس نشته چې د دوکانونو نه موږ سودا وکړو. خلکو به نن په دې بحث کوو چې ګراني په خلاف راوځو. دا یې راپسې دماغه وکړه چې خلک په دې اخته کړي. دا یې د دې دپاره کړله پاکستان زموږ د 100 شهیدان او د 100 شهیدانو دا کورنۍ دا د دې دپاره برباد کړې چې خلک د دې ګرانۍ باندې خبره نه کوي، په دې دماکو باندې خبرې وکړي. عزیزانو تاسو په دې ګوایئ من سره په 2007 کې په 8 کې په 9 کې په دې سواد کې څه وشو. زموږ کورونه وران شو، په موږ ماټرې استعمال شوې، په موږ جهازونه استعمال شو، په موږ جیټریان استعمال شو، زموږ په کورونو باندې بمباریانې وشوې، موږ په دې چوکونو کې حلال شو، زموږ د کورونو بېعزتیانې وشوې، موږ په روډونو کې بېعزته شو. پښتانه وایي مال له سر نه زار شه، سر د عزت نه زار شه. زموږ مال لاړ، زموږ سرونه لاړو، زموږ عزتونه لاړو، زموږ د عزتونو سره لوبې روانې دي، زموږ د مال سره لوبې روانې دي، زموږ د اثرونو سره لوبې روانې دي. په دې حال کې به موږ څه کوو؟ موږ به بیا هم په دې باندې سوچ کوو چې پاکستان به راځي او موږ ته به دلته اپریشن کوي او موږ به د دې دهشتګردانو نه خلاصوي. نه، یو څیز پکار ده چې زموږ ټول عزیزان واوري، د مټې د چوک نه ټول سوات واوري. کورونه به بیا نه پرېږدئ، بیا به نه مهاجر کېږئ. که پاکستان اعلان کوو چې کورونه خوشي کوي، کلي خوشي کوي او بیا لاړ شئ چارسدې ته، صوابۍ ته، مردان ته، دا ور به نه ځئ. خپل کورونه وطن به نه پرېږدئ. دلته به ورته ولاړ یو، دهشتګردو ته به هم ولاړ یو او د دې دهشتګردو پلاران سرپرستانو ته به هم ولاړ یو. ولاړ به یو که نه به یو ولاړ؟ زنده‌باد. بله خبره دا ده، دا د دهشتګردۍ په حواله په پاټیانو کې، زموږ په پاټیانو کې تذبذب دی، مذبذب دي، کنفیوژن دی پکې. څوک یې د یوې لارې خبرې کوي، څوک یې د بلې لارې خبرې کوي. صفا خبره ده، تاسو ته پته ده، تاسو یو جنرل پیس پېژنئ که نه پېژنئ؟ جنرل پیس لاړ کابل ته او د هغه ځینې دهشتګردان را روان کړو په خپل لاس د بیرسټر صاحب په مشرۍ کې او دلته یې راوستل او خلاص یې کړو. موږ نن لیوني په دې پوهېږي چې دا دهشتګردي څوک کوي. دا د پېښور د پولیس لاین دماکه چا کړله په دې لیوني هم پوهېږي. پولیس هم سړکونو ته راوتلي او په دې پوهېږي چې دا دماکه چا کړله. پوهېږي که نه پوهېږي؟ صفا خبره ده، خلک به صفا خبره کوي چې دلته دهشتګردي د پاکستان د ریاست په سرپرستۍ کې کېږي، دا د پاکستان د اسټیبلیشمنټ په سرپرستۍ کې کېږي. عزیزانو که په دې باندې راونه وتلی، دا دماکې یو بل لهر نه شروع کېږي. په دې چوک کې به سبا کېږي، په دې بل چوک کې به دماکه کېږي، په دې جوماتونو کې به کېږي، په دې سکولونو به کېږي. دا دی زموږ غاښونه ګوري، غاښونه دا زموږ غاښ ګوري چې دې خلکو کې غاښ شته که نشته.
ژوند پکې شته که نشته د دې په خلاف به راپاڅو متحد کېږو به ودرېږو به که نه خپلو کلو ته به ځئ خپلو بانډو ته به ځئ خلک به په دې پوه کوئ چې وروره دا د دهشتګردۍ بل لهر را روان دی دا سوات دا وطن دهشتګردو ته بیا واله کوي موږ دې ته نور تیار نه یو موږ د خپل وطن تحفظ به کوو موږ به خپل امن راولو موږ به دلته د خپل د وطن دفاع کوو د خپلو کلو دفاع به کوو